هغه ورځ دې مې راکړی چندان شی نه و. داسې شی مې راوړی ته دا پرې اوس که درته خوند به ورکړي ځه. خدای خبر چې دغه هلک دلته څه خرڅوي. هر ورځ خلک راځي ورته پیسې ورکوي او څه ترې اخلي. ته راځه چې ترې پوښتنه وکړو. والک عبدالمالکه دا تا څه شروع کړي؟ کاروبار مې شروع کړی غواړم چې په لږ وخت کې ځان میلیونر کړمه. میلیونر؟ د څه کاروبار؟ مخدره مواد خرڅوم. که غواړې چې ستا ژوند هم جوړ شي او پیسه داره شي نو راځه دا کاروبار ته هم شروع کړه. ژوند؟ د څه شي ژوند؟ تا سره یوازې ستا د ژوند د جوړولو فکر شته خو د سلهاوو ځوانانو چې ژوند یې تباه کړی د هغه فکر در سره نشته. ګوره نشه د ژوند تباهي ده، نشه د ژوند بربادي ده. تا ډېرې میندې په سرو سترګو کېنولي. زما دا درې خبرې تل په یاد ولره. الله پاک لیدونکی ده، ملایکې لیکونکی ده او مرګ راتلونکی ده. نور د خپله خوښه